چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. پاکستان افغانستان ته د غنمو پر لیږد بندیز لګولی او هغوی چې دا چاره په قطعي توګه ترسره کوي د پاکستاني حکومت له لوري نیول کیږي. پاکستاني رسنیو وایي په وروستیو کې پاکستاني حکومت خپله ټوله هڅه پیل کړې ده چې افغانستان ته د خوراکي توکو په تېره بیا د غنمو او اوړو د وړلو او لیږد مخه ونیسي. رسنیو وایي چې په همدې لړ کې له فردي ترخۍ سره څېړمه د وړو او اوو ډکې لارې نیول شوي چې له قاچاقي لارو یې د لیږد هڅه کوله. امنیتي ادارو ویلي چې د غنمو لیږدونکي نیول شوی او موټرونه یې ترې ګرځول شوي دي. پاکستان له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د ځینو خوراکي توکو پر لیږد بندیز لګولی، ځکه دغه هېواد پخپله د خوراکي توکو له سخت کمۍ او قحطۍ سره مخ دی. دا و زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم